ولسمشر محمد اشرف غني د مرحوم مولوي محمد اياز نيازي په جنازه کې ګډون او وینا وکړه. دا چې څه ویل د هغه کورنۍ ته څه پیغام ورکړ او له طالبانو یو ځل بیا څه وغوښتل، هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. جمهور رئیس غني د شهید مولوي محمد اياز نيازي جنازې ته درناوی وکړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جومات د امام او خطیب شهید داکتر محمد اياز نيازي جنازې ته چې پرون په یو تروریستي برید کې شهید شو درناوی وکړ. جمهور رئیس په شهید محمد داود خان روغتون کې د شهید مولوي محمد اياز نيازي اروا ته د دعا پر مهال وویل نن ټول علما کرام اکاډمیکه ټولنه په ځانګړي ډول کابل پوهنتون او د وزیر محمد اکبر خان جومات لمونځ کوونکي چې کلونه د مولوي نيازي شاګردان او مقتدیان و غمجن دي او په مشترک غم او ماتم کې قرار لري. جمهور رئیس شهید داکتر محمد اياز نيازي د هیواد له روښانه علماو او مشهور مبلغینو څخه وباله او ویې ویل نوموړی د هغو کسانو په شوم برید کې چې نه د اسلام مبین دین له احکامو خبر دي او نه د ټولنې په عرف او دستور او د افرادو په حقونو پوهیږي په شهادت ورسید. جمهور رئیس غني یو ځل بیا د مولوي نيازي کورنۍ او دوستانو او د هیواد اکاډمیکي ټولنې ته تسلیت ووایه او زیاته کړه نن زما اساسي ټینګار پر سوله او په بنیادي توګه د تاوتریخوالي په لرې کولو دی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته چې د نیکمرغه کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د خوښۍ لامل شو ادامه ورکړي او ځان له افراطي حرکتونو جلا کړی تر څو ژر د سولې مذاکرات پیل شي. همدارنګه جمهور رئیس غني له علما کرامو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره په یو صف کې کار وکړي. هغه زیاته کړه شهید استاد محمد اياز نيازي ته ښه درناوی دا دی چې سوله او د اسلام د مبین دین او اساسي قانون ارزښتونه عملي شي. جمهور رئیس غني د دې په بیانولو سره چې د اساسي قانون په چوکاټ کې موږ ټول د یو بل په منلو پیوستون او همزیستي سره پیلې ته رسیږو وویل د مولوي نيازي د شهادت پیښې د څېړنو امر مې صادر کړ او د دې ناوړه پیښې عاملین د داعش د ډلې او نورو په څېر چې په فاجعو مرتکب شوي وو او ونیول شول دا به هم ونیول شي او د خپلو شومو اعمالو په سزا به ورسیږي. ورپسې د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم منیب د علماو په استازیتوب خبرې وکړي او د مولوي محمد اياز نيازي روح ته د دعا ترڅنګ د جمهور رئیس له غم شریکۍ او علما کرامو او د ټولنې روحاني قشر ته د هغه د پاملرنې مننه وکړه. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه چل.